د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په ترکیه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان د ثبات او بیا رغونې لپاره خبرې کړې دي. دوی وایي چې باید موږ د افغانستان د بیا رغونې ثبات او د سیمې او افغانستان د ګډ کار لپاره اقدامات ترسره کړو. بل خواته د ایران، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د ودې لپاره توافق په دې سوی چې ترانسپورتي دهلیز رامنځته سي. د سیمې افغانستان ترمنځ روابط ورځ تر بلې پراخیږي. د چین او ترکیې اغیز بد سوي د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ. د ایران، تاجکستان او افغانستان ترمنځ نور پرمختګونه باید څه ترسره سي. له دغه اقدام سره چې توافق سوی کومه اسانتیا رامنځته کیږي، دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم له خپلو دریو میلمنو سره. هر یو ښاغلی سید عبدالله صادق د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی، همداراز د پوهنتون استاد ښاغلی سمسور صافي او بل د پوهنتون استاد ښاغلی ډاکټر شیر حسن سره پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خیر ولاست پروګرام ته. صافی صاحب، تاسو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د دغه اقدام په تړاو څه وایي چې دغه ډول اقدامات څومره اغیزه لري په دواړو خواو باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې علیزی صاحب تاسو ته، ستاسو د بحث درنو میلمنو ته او ټول افغان مجاهد قهرمان ولس ته. په اول کې لطفا اجازه راکړئ علیزی صاحب یو مهمه موضوع ته اشاره وکړم. دغه ستاسو پروګرام د شمشاد تلویزیون نه چې دی د افغانستان نه خارج زښت زیات لیدونکي لري او بعض افغانان چې تلویزیون نشي لیدلی هغوی د یوټیوب د لارې نه ستاسو خپرونه ګوري او ستاسو د یوټیوب پروګرام تاوده بحسونه افیشل په نامه دی. هغه دوستان چې آګاهي نه لري په دې باید سبسکرایب وکړي چې دا کولی شي وګوري. دا غږ کوم په افغانانو باندې چون تاسو زیاتره شمشاد تلویزیون او تاسو خصوصا خبرونه مینوال لري خارج ته. علیزی صاحب دې موضوع ته زه باید ښه راغلاست وایم. دا یو ښه خبره ده. چین زموږ او ستاسو ګاونډی دی. چین که د اقتصاد په دنیا کې په یو حساب باندې د خرید په حساب باندې که د دې حساب کو اولین اقتصاد دی تقریبا تا 1.5 چند د امریکې د اقتصاد نه دی. که بل رقم باندې چې هغه د جی ډي پی ویل کیږي هغه نه حساب کو د امریکې نه لا کمتره دی. دوم راځي په هغه کې او پوهېږم چې ډېر لوی نفوس لري. د خلکو نفوس مهرباني د نفوس وضع اقتصادي اونه ښه نه ده چې په اروپا او امریکا کې دی. مګر موږ په ګاونډي په حیث باندې د چین دا یو خواهش لرو چې باید په افغانستان مسایلو کې خصوصا دغه ملک کې چې 50 کاله جنګونه تیر شوي، د خارجیانو اشغال تیر شوی دی او ډېر لاسوهنې شوي دي د خارجیانو د خوا نه، دلته باید لږ زره زیاتره اکټیو پالیسي واخلي. دا د دې هغه بین المللي او منطقه‌ای دبدبې پاره هم ښه ده او د منطقه‌ای ثبات پاره هم ښه ده. تر اوسه پورې چین داسې کارونه نه دي کړي. امید لرو چې اوس پس د دې د افغانستان په اړه باندې دي زیاتره صافی صاحب هغه څه چې چین په تیرو 5 کلو کې کړي دي هغه څه دي چې که وړاندې کوي؟ یو کار دی چې وکړ هغه ښه و چې تقریبا د مغولینو ممالکو نه و چې دی خپل رسمي سفیر راولېږه او د افغانستان سفیر یې هلته ومنه. خو بیا هم په دې موضوع کې مثلا هغه چټکتیا یا هغه شهامت نه چې روسیې کار واخیسته چې اعلان یې وکړ چې زه افغانستان په رسمیت پیژنم، دا کار دی نه دی کړی. دوم کار چې دی کړی دی په یا نه دی کړی د افغانستان بعض معادن
هیوادونو سره د قراردادونه وکړل چې دا هم چین اقتصاد ته فایده درلودله او هم زموږ او ستاسو ګران هیواد افغانستان دغه بیچاره جنګ ځپلي خلکو ته چې د یو کاروبار یو لاره جوړېدله دی تر اوسه پورې په ده باندې سم کار نه دی کړی بانې لټوي هر شی مثلا دغه مثل عینکو دی نور ځایونه دي چې په تویق کې اچوي ورځ په ورځ نورې بانې لټوي درېیم کار چې ګورئ موږ د دې نه په حیث د یو ګاونډي دغه زموږ توقع ده د افغانانو د ټول ملت توقع ده چې په ملل متحد کې چې دی په شورا امنیت کې هغه دایمي څوکۍ لري دی بعضې مثبته کارونه کولی شي هغه جهاني دسیسې چې د افغانستان په خلاف کیږي لکه دغه هفته کې چې موږ ولیدله چې بعض د افغانستان په چارواکو باندې بندیزونه دي دغې کولی شي چې د ویټو حق لري دا کار وکړي او د افغانستان دفاع وکړي بل کار چې دی کولی شي چې د شورای امنیت دایمي غړي دي په ملل متحد کې زیات رسوخ لري دی کولی شي چې دغه که خپله مثلا منتظر دي چې افغانستان په رسمیت نه پیژني او دا یو بین المللي قدم باید وسی په دغه بین المللي قدم کې باید دی د افغانستان دوسیه ملل متحد ته شورای امنیت ته مخکې کی دغه بندیزونه په افغانستان باندې خلاص کی او افغانستان څوکۍ ملل متحد ته د افغانستان اوسني واکمنانو ته ورکړي چې دا د افغانستان د سیمې او حتی د چین په فایده هم دی نو دا زموږ او ستاسو د افغانانو ټول غږ دی په چین باندې په حیث د ګاونډي د افغانستان په مسله کې باید د چټکتیا نه او هوښیاري نه او د واقعي دوستي نه باید کار واخلي مننه کوم صادق صاحب تاسو د چین او افغانستان د اړیکو په اړه څه وایئ چې دغه اړیکې تر اوسه پورې کومه خوا کوشش کړې چې هغه معیار و هغه څه چې مسؤلیت ګرځېده ترسره کړي وي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن علیزی صاحب تاسو ته دواړو قدرمنو میلمانو ته ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او درناوی خدای کې شک نشته دی په تاسف سره باید ووایو چې 100 کیلومتره سرحد د چین سره لرو خو په سونو کاله که ونه وایو حد اقل 100 کاله به ووایو چې موږ د خپل داسې یو لوی همسایه څخه د داسې یو لوی قدرت څخه د اقتصاد څخه د هغه ساينس او د ټکنالوژي او د تخنیک او د پرمختګ او هغه څه چې راز د موافقت دی د پرمختګ دی د پیشرفت دی د دې څخه موږ ګټه نه ده اخیستې اکثر هم شاګردان محصلین یو خوا بل خوا لیږلي دي چې هغوی موږ ته نظریات راوړي دي هغوی موږ ته مفکورې راوړي دي چا کپیټالیستي مفکوره چا سوسیالیستي مفکوره چا د جمهوریت په بنیاد او د دیموکراسۍ په بنیاد هغه شیان هلته حاوي وو بالاخره دوی په ځای د دې چې هغه تخنیکي علوم یا انجینرۍ کې یا په طب کې یا په زراعت کې یا په صنعت کې یا په نورو برخو کې افغانستان ته راوړي وي باید په تاسف سره ووایو چې موږ ولیدل چې دوی مفکورې راوړلې او هغه مفکورو څه کول پکار و چې څه باید انتقال کړی وای نه اصلا افغانستان د څه کول پکار و چې موږ د دغسې یو لوی ګاونډي څخه باید ګټه اخیستې وي تاسې وګورئ موږ په هغه وخت کې چې یعنی افغانستان د وړو کوشانیانو او د لوی کوشانیانو مهد او اروپا یا روم یا نننۍ ایټالیا د چین سره تجارت درلوده تګ راتګ ترانزیټ څه ترانزیټ خو همدغه د څارویو په وسیله باندې به د ابریشم د لارې نه تګ راتګ کېده چې د دغې لارې نه کوشانیانو عقلوبو راغسته هغوی خپله طلایي سکه چاپوله ضربوله او دا یو لوی اقتصاد و یو لوی هیواد و یو لوی زموږ دپاره یو لوی لاسته راوړنه وه د افغانستان دپاره د دې خاورې دپاره یعنې که موږ 2000 یا 3000 کاله مخکې خبره وکړو نن چین همدې حساسیت ته متوجه شوی دی چې که بحر و که هوا وه اوس بیا وچې ته مراجعه شوې ده واقعا چې وچه یا غرونه یا هغه څه چې موږ ورته صعب العبور وایو دا د داسې هیوادونو دپاره څه صعب العبور لارې نه دي دوی کولی شي چې په ډېر ښه توګه خپل تجارتي اموال د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي د هغو نه ښه لار د واخان لار ده مثلا د واخان کوریدور دی تاسو ویل چې موږ څه کړي یا څه مو غوښتي دي په دا 5 کلو لرې نه ځو
کوشش سوی چې باید څه وغواړو له چین نه څه ونه غواړو یعنی دا ګټې مشترکې او استفاده وکړو ګټې مشترکې دي د هیوادونو ترمنځ افغانستان یو هیواد دی په یو ډیر مهم جغرافیایي موقعیت کې قرار لري د آسیا د جنوب د آسیا او د مرکزی آسیا په منځ کې واقع دی یو پل دی څنګه چې تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړه افغانستان له چین څخه استفاده کړې غوښتنه کړې کوشش سوی ده 15 کلو کې ګورئ کوشش خو تر دې حده شوی دی چې تاسو وګورئ اوس چین مثلا هغه بعضې لوی پروژې چې دلته مړې پرتې دي د هغې دپاره بیا کار روان دی که نه مثلا د عینک د مس یا مثلا دغه د واخان کوریدور دی یا په نورو برخو کې چین په معادنو کې په مختلفو معادنو کې یو لیوالتیا لري او دا لیوالتیا هله دا عملی اقدام کولی شي چې دی د افغانستان سیاسي وضع ته وګوري امنیتي وضع ته وګوري دنیا ته وګوري امریکا ته وګوري امریکا چې دلته 20 کاله پاتې شوې ده مثلا د پاکستان مداخلو ته ګوري یا نورو هیوادونو ته ګوري اروپایي هیوادونو ته ګوري چې دوی څه کوي تاسو ګورئ چې مثلا تاسو په خپله مقدمه کې اشاره وکړه چې د ایران او د افغانستان د لارې تاجکستان سره دغه یو سرک یا یو دهلیز خلاصوي د څه دپاره خو تجارت دی ټرانزیټ دی اقتصاد ته غواړي چې وده ورکړي دا کله کېږي چې دلته امنیت وي نو دا واړه هیوادونه علیزی صاحب چې کله دې خبرو ته راوړاندې کېږي که نه چین خو لوی هیواد دی هغه خو لوی اقتصاد دی هغه د نړۍ دویم دلته که د غوښتنې مسله یا د استفادې موضوع افغانستان نور څه وکړي خو د واخان لاره هغه د خپل قوت باندې تر کومه ځای پورې ورسوله یوازې اخوا پاته چې چین اقدام وکړي دا یوه مسله د اقتصاد محوره سیاست په اساس ټولو ته ویل چې موږ ښه روابط غواړو چاته خطر نشته حتی چین ته له افغانستان څخه ګواښ نه ده متوجه دا هغه مسایل دي چې افغانستان کړي چې تاسې مثالونه وړاندې کړل فکر نه کوئ چې چین پاته راغلی په دې برخه کې چې هغه څه نه کوي چې توقع کړي نه چین پاتې نه دی راغلی چین یې پاتې راوستی دی چا اوس تاسې وګورئ په واخان کې یعنې زموږ ستونی دی زموږ ستونی دی که نه دا به د وزیر دفاع خبره دا زموږ سر دی خو دا زموږ ستونی هم دی اوس هغه شارګونه چې هغه د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره د تجارت دپاره د ټرانزیټ دپاره د وصل دپاره او د چین سره د داسې یو لوی قدرت سره داسې اقتصادي پروژې په مخ وړلو دپاره افغانستان خپلې هڅې کوي دې کې چک نشته څوک یې مختلی دا خواته ګاونډی دا کار نه کوي ته وګوره ډلې ټپلې روزي و ډلې ټپلې څه افراد یا اشخاص یو چیرته بم کې ده یو چیرته حمله وکړه یو سړی ټارګټ که وتښته همدا موضوع ده که نه بل څه خو نشته که نه خو هغه هېواد چې پاکستان د بیا د چین ګروګان د چین نسي کولی چې هغه ونیسي نه چین خو ګوره هلته ډېرې لوی پروژې لري چین هلته ډېر لوی مثلا پانګونې کړي دي یا مثلا د سیپاک پروژه ده یا د چین د ایران د وبخئ د پاکستان سره ډېرې راکړې ورکړې لري هم نظامي هم اقتصادي هم سیاسي هم د دې نه استفاده کوي هم ټولو حالاتو ته ګوري تاسو وګورئ په پاکستان کې نن څه وضعیت دی په پښتونخوا کې څه حال دی په بلوچستان کې څه حال دی هر ورځ مثلا د کشمیر وضعیت کوم ځای ته رسېدلی دی پرونه پورې ویلې زموږ حقوق راکوي نن چغې وایي ښځې او نرې چې زموږ ازادي موږ ته راکوي ماشومان میدان ته راوتلي دي نو دا دی چې دا وضع چین څاري چین د اقتصاد چې پرمختللی دی دا چې مثلا یو لوی قوي نظامي قوت لري د دې شاته سیاسي قوت موجود دی هر کله چې سیاست مضبوط تګلاره مضبوط وه اهداف مضبوط وو هغه سیاسون ټاکي بیا اقتصاد هم وده کوي نظامي قوت خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی په 15 کلو کې که افغانستان نه دواړه کوشش کوي ادای کړي یعنی مثلا افغانستان د امریکایانو د وتلو نه وروسته د نړیوالې ټولنې د وتلو نه وروسته د ناټو د وتلو نه وروسته د جمهوریت د وتلو نه وروسته چې دلته دوی په هر عرصه کې ماته وخوړه هم په اقتصادي لحاظ هم په نظامي لحاظ هم په سیاسي لحاظ افغانستان یو نوی افغانستان شو یوه ډله چې د ټولې دنیا سره جنګېدله هغه نن په قدرت باندې ده په هغې کې شک او شبهات هم شته دی مختلف هیوادونه تاسې د اروپا ته وګورئ دا اوس امریکا چې عملاً د دوی سره 18 میاشتې په طالبانو سره خبرې وکړلې نن هغه سیاسي تګلاره نه اختیاروي چې راوړاندې شي مثلا یو محدوده لاره اختیار کړې ده چې موږ دغه د امنیتي چارو په تړاو باندې یا د تروریزم په تړاو باندې افغانستان سره د اسلامي امارت سره همکاري کوو ولې اقتصادي نه کوي ولې سیاسي نه کوي بیرته راځم تاسو ته حسن صاحب چین د افغانستان پر وړاندې په تیرو 15 کلو کې محافظه کارانه سیاست غوره کړی او که چیرې د هغه دریځ په اساس چې باید مستقلانه په جرات سره یو هیواد د بل هیواد پر وړاندې ترسره کړي
مننه علیزی صاحب، تاسو ټولو ته سلامونه وایم، لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، تاسو ټولو ته ښې چارې غواړم. ګورئ، چین دغسې یو هېواد نه دی چې خپله پالیسي دي یوازې او یوازې په نړۍ کې بل هېڅ هېواد داسې نه دی چې خپل پالیسي دي یوازې او یوازې په خپل سر باندې د نورو هېوادونو سره جوړه کړي یا دې ورانه کړي. که مستقیم ټکرونه یا مستقیمې لابیګرۍ او یا منافع نه وي، هر هېواد نړیوالو حالاتو ته، د سیمې حالاتو ته او خپلو اقتصادي او سیاسي ګټو ته ګوري او د هغې په چوکاټ کې دننه خپل مناسبات کنټرولوي، داسې یو متعادل سیاست ساتي چې د دوی سیاست یو دفعه د نورو د اختلاف او یا د نورو سره د ټکر باعث نشي. چین چې دا تر اوسه پورې کوم مناسبات ساتلي دي، دا یې د خپلو ګټو دپاره ساتلي دي. د چین په دې کې ګټه ده چې د امریکا سره هم، د روسیې سره هم او د سیمې د نورو هېوادونو سره هم، د پاکستان په شمول البته، له ټکر څخه ځان وساتي، خپلې ګټې هلته هم خوندي وساتي او د افغانستان سره هم خپل روابط داسې وساتي چې د دوی پکې ګټه او افغانستان ته هم خیر ورسېږي. محتاط سیاست کوي او دا کې د چین هم ګټه ده او ښایي د افغانستان هم پکې ګټه ده. روسیه مستقیم راځي اسلامي امارات په رسمیت پیژني، ولې توقع د چین څخه دا وه چې مخکې تر روسیې باید دغه اقدام وکړي، روسیه یې نه کوي. روسیې سم اقدام کړی که چین؟ ښه، دا چې روسیه دا کار کړی دی، روسیه هم د خپلو ګټو دپاره کړی دی او روسیه تر هر څه د مخه په دغه سیمه کې له امنیتي ګواښونو څخه په تشویش کې دا ډارېږي او چین دومره لکه روسیې ته چې دا خطر متوجه دی د منځنۍ اسیا د خپلو شریکانو له لارې چې که چیرې افراطي ډلې د طالبانو له واکه ووځي او یا د طالبانو له کنټروله ووځي، نو دوی ته په منځنۍ اسیا کې دردسر جوړوي او د روسیې په جنوب کې به هم دغسې یوه جبهه خلاصه شي. البته دا د طالبانو لخوا نه بلکې د غربیانو لخوا، ځکه روسیه داسې ګڼي چې ټولې هغه ډلې چې په افغانستان کې ورانکاري کوي، د داعش په شمول یا د نورو ورانکارو ډلو په شمول، دا د غربیانو لاس دی په دې کې او غربیان غواړي چې د دغو ډلو په واسطه باندې د افغانستان د خاورې نه استفاده وکړي او په منځنۍ اسیا کې او بالاخره د روسیې په خاوره کې امنیت وګواښي. نو د روسیې ټوله تکیه په دغه خبره باندې ده او روسیه په دې باندې پوهېږي چې د دغو خطر د مخنیوي دپاره په افغانستان کې د اسلامي امارات نه بغیر بل داسې ادرس نشته دی چې د هغې سره ډیل وکړي او رابطه جوړه کړي. که نه د اسلامي امارات مخالفان دلته که هره هفته ونه وایم نو داسې فکر وکړي چې هره میاشت دلته وجود لري او لابي کوي، هڅه کوي چې روسیې او د روسیې متحدینو ته د دې قناعت ورکړي چې دوی به د روسیې په ګټه ډېر کارونه وکړي. ولې روسیه په هغه تحلیل له مخې چې د روسیې امنیتي چارواکي کوي او سیاسي چارواکي کوي، دې نتیجې ته رسېدلي دي چې په افغانستان کې د حاکم اسلامي امارت له لاسه پرته یا د هغوی له قوته پرته د افراطي ډلو مخنیوی بل څوک نشي کولی. له دې کبله یې د اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو. ډاکټر صاحب، یو ځلې مخکې هم جوړ حکومت په همدې خاطر له منځه ولاړ چې یو شمېر مخالفین د هغه وخت د حکومت چې په واک کې ډاکټر نجیب روسیې ته مراجعه وکړه چې تاسو واک موږ ته راکړئ چې ستاسو ګټې ساتو. نن که مراجعه کېږي بیا هم هماغه فکري خلک دي یا د هغه اشخاصو پلویان دي چې دا کار کوي. که چیرې دغسې یو څه کوي په دوی اعتماد کېږي، فکر نه کوي چې بیا به روسیه او د نورو هېوادونو په مقابل کې د دوی له دښمن سره دغه خلک یو ځای کېږي؟ ګورئ، دا امتحان دوی ورکړی دی، ځکه هغه وخت چې روسیې له شمالي ټلوالې سره مرستې کولې او مسعودو د اشخاصو نومونه
ولې هماغه شمالي ټلواله چې د طالبانو په وړاندې باندې د مقاومت په نامه باندې جنګېدله یوازینی منبع د مرستو روسیه وه او د منځنۍ اسیا او تاجکستان د لارې موږ تاسې د دې شاهد وو چې هلته یو میدان هم ورکړی و په کلاب کې د دوی استوګنځایونه هم وو تګ راتګ یې کوو او د دوی د جبهې عقبه تاجکستان و کلاب و ولې کله چې امریکایان راغلل دوی 20 کاله په حاکمیت کې وو او روسیې ته داسې شا کړله لکه روسیې چې د دوی سره قطعا هېڅکله مرسته نه یې کړې یا روسیه د دوی هېڅکله دغه نه وه ملګرې نه وه او یا دوی قدرت ته نه رسولي ځکه دوی خو قدرت ته روسیې ورسول دوی د روسیې په اشاره باندې کابل ونیو او د نجیب رژیم یې سقوط کړ بیا بالاخره د روسیې په مرسته باندې دوی د طالبانو سره جنګېدل هغه وخت چې خپلمنځي جګړې وې او طالبان رالو حاکم شول دوی د طالبانو په وړاندې د روسیې په مرسته جنګېدل او روسیې دا تمه درلودله چې البته دوی به وکولی شي چې په افغانستان کې هر هغه څه وساتي چې روسیې یې غواړي خو بالاخره کله چې امریکې مداخله وکړله 20 کاله مخکې ټول د امریکې د پیسو او وسلو ملګري شول په میلیارډونو ډالر دوی ته راتلل او روسیه یې هېره کړله ځکه روسیه بیا په دوی باندې اعتماد نه کوي. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. صافی صاحب د تاجکستان، ایران او افغانستان ګډ کار د ترانسپورتي دهلیز په تړاو چې توافق سوی باید له دغه لارې اقتصادي راکړې ورکړې وسي. دغه اقدام د دغه درې هیوادونو دپاره خصوصا د افغانستان دپاره څومره یو ښه زیری کیدلی سي چې موږ د ثبات خواته هره ورځ قدم اخلو؟ بالکل دا زموږ او ستاسو لپاره زښت زیات مهم دی او منطقې ته مهم دی او خپله چین ته زښت زیات مهم دی. ګورئ د دې لارې بل بدیل د پاکستان د خاورې نه هغه سیپک پروژه کیدی شي که نه. راځئ که زه مستقیما نن د یو چینایي سره خبرې کوم زه ورته دا شی تشریح کوم چې هغه زما نه ښه پوهېږي مګم دا باید زما د خوا نه زما وظیفه ده چې هغه ته نور هم د هغه کړمه. ښه چینایي وروره ته 2 لارې لرې دلته چې غربي آسیا سره ته ستا لارې تیری شي. یو د پاکستان د لارې نه چې دومره پیسې د امتحایي ایښي دي پکې او پاکستان تا سره څه کوي دوهګانه لوبې کوي. یو خوا نه ستانه پیسې اخلي چې دلته موږ تا ته پروژه جوړوو بل خوا نه ځي په غربي ممالکو باندې بله پروژه خرڅوي چې تاسو راځئ زما استخبارات زما نظامیانو سره کومک وکړي زه د چین پیسې دغه پانګونه دلته زه ورته مشکلات ایجادوم او دا کار کوي چې هغه دا پروژه چې باید خلاصه شوې وای چې موږ او تاسو خوشبینه وو چې ښه دی دا زموږ بدبخته ګاونډي باندې که یو ښه بین المللي پروژه د ده په خاوره کې راشي کیدای شي دی لږ زرهګک انسانیت او شرافت زده کړي لږ زره په ګاونډیتوب او په تجارتو دې شیانو باندې پوه شي مګم نه موږ ګورو هماغه رقم دوه مخه سیاست هماغه رقم چالونه چې د افغانستان سره کړي ان سره کړي ایران سره کړي د چین سره هم کړي دي او زیاترین پیسې د چین بایلې دي. نو موږ او تاسو باید په چین ته هر ورځ کینو خصوصا موږ چې هلته یو سفیر لرو. ګورئ بورن بعض ممالکو کې موږ او تاسو لکه ترکیه کې چې زموږ او تاسو اسلامي هغه هم دی سفارت شته ده مګم هغې زموږ رسمي سفیر نه دی منلی مګم چین دا کار کړی دی. وختې چې چین دا کار کړی دی هغه سفیر چې زما هلته ناست دی هغه ضرورت هم نه لري چې هر دفعه شورای امنیت ته لاړ شي د هغې نه اجازه واخلي چې زه د چین هېواد ته غواړم. هغه د چین هېواد کې تیار ناست دی او سفیر دی باید هره ورځ که هره ورځ نه کوي هفته کې 2 ورځې باید د چین وزارت خارجه ته لاړ شي او هغه ته ووایي چینایي وروره زما ګاونډیه راځه دلته 2 لارې دي. یو مسله چې مخکې ډاکټر صاحب شیر حسن ورته اشاره درلود ځینې څیرې او پاکستان یو دریځ یا یو سیاست لري. مثلا پاکستان له یوې خوا د دغه هیوادونو سره دوستي کوي له بلې خوا بیا ضرر ورته رسوي او افغانستان سره هم عین همدغه لوبه کوي چې له پیدایښت نه تر اوسه پورې دوی
د افغانستان په تاوان تمام سوي لکه پاکستان چې دغه سیاست کوي دغه څیرې چې ګورو یوې خواته د امریکې خپل اسناد موجود دي چې چارواکي وایي 20 کاله موږ له دوی سره کار وکړ اما دوی له نورو استخباراتو سره روابط درلودل خو موږ مجبور وو چې له دغه څیرو چې اوس جنګ غواړي استفاده وکړو دا یو اړخ د چالت اعتماد د لاسه ورکړي بله مسله د ډاکټر صاحب شیر حسن ده چې د افغانستان د پخواني حکومت چې په راس کې ډاکټر نجیب همدا خلک تلل چې واک موږ ته راکوي موږ ستاسو په ګټه کار کوو تاجکستان هم د دغه خلکو ملاتړ کوي ایران هم نن هغه خلک چې دي بې باوره دي هغه دریځ ښه ده د دوی دپاره که نه مرکزي حکومت سره دغه ډول اقدامات وکړي لکه اوس چې ایران تاجکستان او افغانستان ترانسپورتي دهلیز ایجادوي ګورې دی په دغه ډلو ټاپلو باندې دی هغه وکړه سرمایه ګذاري وکړله او په دې باندې خپل اعتبار هغه که مګم دا کسان که لږ زره دی معلومات د دې په باره کې ترلاسه کړي نو د دغې دغه پانګونه هم چې په دې کړی مصارف هم چې پې کړی جاسوس هم تربیه کړی دی دغه اصلا خپله دغه کار دی نه کوه اوس ګورې دغه کسان چې نن فراریان شوي راتښتېدلي دي په خارج کې ناست دي دی څه وایي مونږ افغانان ناست یو مونږ د افغانستان تاریخ نه منو مونږ د افغانستان ملي رسمي ژبې نه منو مونږ د افغانستان هویت نه منو مونږ د افغانستان سرحداتو ته هغه نه لرو نو یو نفر چې دا رقم وطن فروشه اوسي خاک فروشه اوسي اوبه فروشه اوسي نامو فروشه اوسي هغه چې خپل په وطن باندې هیڅ وخت وفاداري ونه لري هغه به خپل خارجي بازار ته څه وفاداري ولري ګورې دغه هغه دی چې فقط دا ډېر یو عادي بررسي ده یو عادي شناخت خلکو نه دی چې دوی هغه وکړي افغانستان داسې مملکت دی چې په ټول د تاریخ کې هغه وختونه چې موږ امپراتوریګان هم درلودلې او پس د هغې د انګلیس د جنگ د ماتې او د غازي امان الله خان د وخت نه پس افغانستان چون کوهستاني مملکت دی دلته موږ تر اوسه پورې هغه یویشتم قرن یا د شلم قرن هغه پیشرفتونو موږ استفاده نه ده شوې دلته هغه دی دلته یګانه شی چې کار ورکوي مرکزي قوي حکومت دی او دغه مرکزی حکومت قوي حکومت نن په افغانستان کې شته دی وخت چې شته دی نو تیار د پانګونې هغه لاره چاره دلته جوړه ده فقط یګانه کار چې دی ته ضرورت دی دا دی چې مرکزی حکومت سره خپل اړیکې ټینګې کړي او هغه صحیح همسایه‌ګري ګاونډیتوب هغه صحیح پانګونه چې دلته پکار ده په ډیپلوماسي کې په اقتصاد کې په حتی په نظامي امنیتي لارو کې باید نن تاجکستان ایران دغه لاره یا دا دریځ غوره کړی چې باید په افغانستان کې موږ اقتصادي اړیکې پراخې کړو موږ باید د مثبتو اړیکو په اساس ګټې ترلاسه کړو دغه دریځ څومره ښه دریځ ده او په دې کې کومه ګټه دوی ترلاسه کوي دا ډېر یو فوق‌العاده هغه دی د ده نه په منطقه کې د ټول نه موږ او تاسې ورته ډېر ضرورت لرو چې د ممالکو نومونه چې تاسو واخیستله د دې نه ټول موږ پسمانده هستو افسوس ځای دی مګر دا هغه تریخ حقیقت دی چې موږ او تاسې باید هغه وکړو او منطقه هم دته ضرورت لري د منطقې اقتصاد د منطقې ثبات د منطقې امنیت دغه رقم پروژو ته ضرورت لري زه بیا هم غږ کوم زموږ او ستاسو سفیر چې په چین کې ناست دی هغه باید هر ورځ لاړ شي نو د دې لپاره ګورئ که زموږ او ستاسې او د چین که هغه ډیپلوماتي او بین المللي مشروعیت او هغه که مساوي وای موږ کولی شو چې منتظر پاتې شو چې یو ورځ چین وزارت خارجه زموږ سفیر غواړي یو ورځ زموږ وزارت خارجه د هغې سفیر غواړي مګر دلته دا دی چې موږ 50 کاله په جنګ کې وو موږ باندې تحریمونه دي موږ ملل متحد څوکۍ نه لرو موږ زیاتره ضرورت لرو نو موږ باید لږ زره زیاتره د دې مسایلو نه کوشش وکړو چې د چین سره په دې مسایلو کې زیاتره وغږیږو زموږ او تاسو سفیر بیا هم زه دا خبره یادوم چې په چین کې ناست دی هغه باید تقریبا هر ورځ لاړ شي د چین وزارت خارجه ته او په دغه مسایلو باندې وغږیږي چې راځه ګاونډیه ستا ضرورتونه څه دي ته ولې ما 100% په رسمیت نه پیژنې او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغه
صحیح پانګونه نه ده کړې. څه شی دي ستا مشکلات؟ هغه جمهوریت وخت د اشغال وخت خو په یاد دی چې همدغه خپله ډانالډ ټرمپ سره کوم خبرې کولې چې موږ بګرام غواړو دې لپاره چې د چین اتومي اسلحو ته موږ ځان نږدې کولی وشو. نن افغانستان آزاده دی. نن په افغانستان کې ایز خارجي عسکر، خارجي قوا او خارجي استخباراتي ډلې او ټپلې نشته دي. نو چین راځه موږ سره همکاري وکړه که خدا نخواسته افغانستان بیا سبا ورځ یو بېثباتي ته ځي. دا بېثباتي به په تا باندې، په منطقې باندې، ستا په اقتصاد باندې، ستا په امنیت باندې تاثیرات لري. دا دوسیه باید موږ او تاسې، زموږ او ستاسې سفیر باید هر ورځ چین ته مخکې کی چې هغې حاضره شي چې راشي په افغانستان کې لږ ذره نور اکټیفتره ګروپ واخلي. صادق صاحب، یوې خواته ایران، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، حتی روسیه، چین او ترکیه په دې خبرې کوي چې باید د افغانستان بیا رغونې او ثبات ته کار وشي. که غونډې هم کیږي وایي چې باید له افغانستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. بلې خواته پاکستان چې عملا افغانستان ته ګواښ متوجه کوي، سره له دې چې خپل هم په ستونزو کې غرق ده. دغه دوه سیاستونه تاسو څه ډول تعریفوئ؟ دا غیر متوازن سیاستونه دي. دا معادله سمه معادله نه ده، خصوصا د افغانستان په تړاو باندې. افغانستان کې نیمه پیړۍ جګړه وشوله. د جګړه د ډېرو لویو قدرتونو په موجودیت کې وشوله. د وطن اشغال که یو ځل اتحاد جماهیر شوروي، بیا ناټو، یعنی یو خواته وارسا هم ماته شوه، بل خواته ناټو هم په افغانستان کې ماته شوله او لا هم د ماتې په درشل کې ده. د ایران په جګړه کې راولو دې ته چې افغانستان که هیڅ هم نه لري، ډېر څه داسې لري چې هغه بیا ډېر هیوادونه نه لري. مثلا د افغانستان جیوپولیټیک او جیو اکانومیک او جیو ستراتیژیک موقعیت، یا په ټوله کې که داسې ووایو چې زموږ جغرافیایي موقعیت، دا جغرافیایي موقعیت زموږ داسې یو ځای کې واقع استو چې دا تاسې چې کوم هیوادونه نومونه واخیستل دا ټول افغانستان ته محتاج دي. دا هیوادونه پوه سوي ځکه خو ثبات غواړي. پاکستان ولې دغه سیاست نه غوره کوي؟ او ثبات هم داسې نه چې دوی ثبات غواړي، دا ثبات د دوی موږ ته راوړي. نه، دا ثبات افغانانو خپله ځان ته راوستی دی. مثلا دا چې د افغانستان نه د ناټو، د امریکا، د ټولې نړۍ لوی زبرځواک، لوی قوتونه، دا دومره لویه پانګونه، دا دومره ډېرې پیسې، جمهوریت، د هغې 300,000 عسکر، د هغې ټانکونه، د هغې هر څه زغروالې قوې، دا ټولې دلته د دې نه ووتلي. معنا دا چې چا وایستلي؟ دا چین وایستلي، دا روسانو وایستلي، دا ایرانان دلته جګړې وکړله، دا پاکستانیانو دلته جګړه وکړله، خو دا افغانانو د خپل وطن دپاره او د خپلې خاورې دپاره د سرخندنې وکړې دي. بالاخره په نتیجه څه شوله؟ افغانستان کې یو مرکزي حکومت منځته راغی، ډلې ټپلې د منځه لاړې، احزاب له منځه لاړل، مختلف فکرونه له منځه لاړل، څوک چې د چا پسې تړلي وو هغه له منځه لاړل، حتی افرادو چې د ملکونو پسې تړلي وو، یعنی یو فرد هم زمونږ ملکونو پسې تړلی وو. زمونږ سفیران، زمونږ بعضې وزیران، زمونږ د پارلمان وکیلان، تاسې ولیدل په 20 کلنه دوره د جمهوریت کې. اوس افغانستان کې چې سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی، دا یو لوی نعمت دی چې افغانستان ته، د افغانستان خلکو ته په لاس ورغلی دی. اوس راځو دې ته چې افغانستان یوازې د ځان دپاره دا کړنې وکړي دي که ترڅنګ یې سیمهیز امنیت، سیمهیز ثبات او همکارۍ دپاره هم دا کار وشي. کله چې افغانانو په خپله دغومره لوی اقدام وکړي چې نن یې ګټه نه یوازې افغانستان بلکې دغه هیوادونه یې ټول اخلي، په بدل کې موږ ته څه راکړل؟ په بدل کې ګورئ، په بدل کې به دوی هغه خپلو سیاسي مقاصدو ته هم ګوري، خپل اقتصادي موضوعاتو ته به هم ګوري، خپل امنیت ته به هم ګوري، او هغه ټکر چې خدای مکړه د افغانستان په وجه د امریکا سره، د غربي نړۍ سره منځته رانشي، خصوصا د امریکا سره منځته رانشي. او امریکا دلته یو هیواد د پاکستان په نوم باندې روزلی دی، تمویل کړی دی، تجهیز کړی دی، په خپو یې ودرولی دی، صاحب د اټوم بم دی، 8 لکه پوځ لري، مثلا هوایي قوه لري، زمینی قوه لري. دا ټول هغه څه دي چې د امریکا په خوښه استعمالیږي، د هغه یو د پراکسي د هیواد په توګه باندې خلک ډلې ټپلې روزي، د یو غټ هیواد روزلی دی. مثلا په اسرائیل ته تاسې وګورئ، نتانیاهو ته وګورئ، یعنی د یو قاتل دی، د انسانانو قاتل دی، د ماشومانو، د ښځو، د 80,000 انسانانو قاتل دی. نن پذیرایی کېږي په سپینه ماڼۍ کې. یا مثلا د آصف
آصف منیر دی یا صدر اعظم دی هغه په لوی سټیجونو باندې د افغانستان په تړاو ناسمې څرګندونې کوي، غیر سیاسي، غیر اخلاقي، غیر اسلامي، غیر داسې یعنې د ګاونډ د اصولو نه، د بین الدول د اصولو نه، د بین الملل د اصولو نه خلاف کړنې کوي. اوس آیا چین راپاڅېږي او د پاکستان لاس ونیسي یا د دې مخنیوی وکړي؟ نه، د دې مخنیوی افغانستان، د افغانستان وګړي، د افغانستان حکومت په ډیر ښه شان سره دلته کولی شي. د دوی مسؤلیتونه دا دي لکه څنګه چې په ورمچي کې د یو دغه جوړ کړه د سولې دپاره او د افغانستان او د پاکستان یا د اسلامي امارت ترمنځ خبرو اترو دپاره یوه لاره واره کړه. ترکیې دا کار وکړو، مثلا قطر دا کار وکړو، ایران څو ځل غږ وکړو، سعودي عربستان دا غږ وکړو. چا د خوا نه دا خبرې ټولې رد شولې. رد په دې معنی چې د میز تر شا کېناستلې مګر په سیاسي خبرو نه پیدل. سیاسي ټرمینالوجي، سیاسي ادبیات، سیاسي مقولې، سیاسي اصطلاحات، سیاسي ناسته پاسته، سیاسي هغه حتی حرکات، دا هر څه دا سیاسون په دې باندې پوهېږي. څنګه اسلامي امارت 18 میاشتو کې د امریکایانو سره چې یو لوی زبرځواک دی، لوی سیاسي قوت دی، لوی نظامي او اقتصادي قوت دی، په قطر کې د هغوی سره کېناستل، یو نتیجې ته ورسېد، یوې داسې نتیجې ته چې د افغانستان خاوره به هم پرېږدي، بیا به په افغانستان باندې حمله هم نه کې، مداخله به هم نه کې، د چا سره به مرسته هم نه کې، او افغانستان سره چې کوم کومکونه باید ته وکړي هغه هم باید وکړي، په بیارغونه کې باید مرسته وکړي. دا ټول هغه څه دي چې په دوحه کې د دوی سره وشو د امریکایانو سره. نو امریکایانو سره یعنی د یوه ډله طالبان چې په هغه وخت کې یوه ډله وه، د دوی سره داسې یو تفاهمنامې ته ورسېدل. معنا دا چې اوس چې امارت اسلامي په افغانستان باندې سلطه لري، اوس آیا نشي کولی چې د دې هیوادونو سره په دې تړاو باندې خبرې وکړي؟ د سیاست د لحاظه، د ډیپلوماسۍ په لحاظ، په اقتصاد کې خو الریډي موږ داسې یو هیواد یستو چې زموږ جغرافیایي موقعیت، زموږ معادن او اوسنۍ سوله دا خو ساری نه لري، او مرکزي حکومت دا خو هیڅ ساری نه لري د افغانستان په تاریخ کې چې نه لري. اوس وظیفه د دې هیوادونو ده که غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي، لکه د ترکیې د خارجه چارو وزارت سره چې د چین د نماینده خبرې شوي دي، دا ښې خبرې دي. دا د افغانستان په تړاو یوازې نه دي، دا سیمه ییزه اجماع باید رامنځته شي، سیمه ییزه همکاري رامنځته شي، سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. یوې خواته د چین او ترکیې خبرې، بلې خواته د دغه درې هیوادونو د افغانستان په شمول توافق په ترانسپورتي دهلیز، دا څومره اجماع ته زمینه مساعده وي؟ دا په خپله د اجماع ده. اوس ګوره څوک پیپلاین تیروي، څوک وایي کاسازر دی، څوک مثلا د ټاپي پروژه ده، څوک د ټاپ پروژه ده، څوک د ریل پټلۍ تیروي، څوک مثلا ایران غږ کوي چې زه غواړم چین سره وصل شم، مثلا چین غواړي چې د مرکزي اسیا سره او د قفقاز د غرونو نه اخوا حتی د اروپا سره یو ځای شي. نو په کومه به یو ځای کېږي؟ خو افغانستان یې لار ده، افغانستان یې کوریدور دی، افغانستان یې دغه جغرافیه ده چې په دې تر باندې دوی کولی شي چې وصل شي. اوس چې دا د وصل نقطه ده، نو چین لکه څنګه چې تاسې خبرو کې اشاره ورته وکړه چې چین ولې موږ په رسمیت نه پیژني؟ روسانو موږ په رسمیت پیژندلی یستو. چین خپل تحفظات لري، بعضې مشکلات لري، مثلا د پاکستان په تړاو نه غواړي چې هغسې فشار په پاکستان راوړي چې پاکستان بیا دا فشار د امریکا په وساطت په افغانستان راوړي، او هغه لوی پروژې چې دا هیوادونه چې دا موږ او تاسې ورته اشارې وکړلي، دا چې لوی پروژې دي، لوی اقتصادي پروژې دي، د سیمه ییزې پروژې دي، دا پلي شي او دا عملي شي، دې ته خنډ پیدا نشي. نو فکر کوم هغه په ډیر بصیرت سره په قدم په قدم سټپ په سټپ په دې لاره کې په مخ ځي. انشاءالله چې دا ټول معضلات او دا ټول مخې ته چې کوم خنډونه دي دا په سیاسي بصیرت سره به د منځه لاړ شي. درنو لیدونکو دمه لرو. بیا هم بخیر رالاست. شیر حسن صاحب، د بیارغونې مسله د ترکیې او د چین د استازو ترمنځ زیاده سوې. بیارغونه که ترکیه کوي یا چین یا دواړه هیوادونه د سیمې په کچه ټولې کوي، کوم اقدامات لومړیتوب لري په افغانستان کې چې په بیارغونه برخه کې ترسره سي؟ لیدر صاحب، د بیارغونې خبره خو اوسنۍ نه ده. چین له هماغه لومړیو وختو چې د غربیانو لاس له افغانستان څخه وتلی دی، چین افغانستان ته لاس ورکړی دی په اقتصادي برخه کې، او حتی تر دې پورې چې امریکایانو او په ځانګړي ډول د امریکا ولسمشر ټرامپ دا دعوا وکړله چې باګرام موږ داخلي خوشي کړو ځکه اوس چینایانو نیولی دی. سره له دې چې چینایانو نه دی نیولی، مګر چین له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې
دومره نږدې شو، تګ راتګ دونه خوږ شو، ډیپلوماتیکې اړیکې دونه ښې شوې چې امریکایانو دا دعوا وکړله چې یعنې باګرام یې نیولی دی. له دې کبله دغه خبره اوسنۍ نه ده، د چین او د ترکیې خبره چې د افغانستان د بیا رغونې دپاره یې کوي، دا پخوانۍ سابقه لري، تقریبا 15 کلنه سابقه لري او د دواړو هیوادونو د افغانستان سره ښې اړیکې پاللې دي او دغه ښو اړیکو ته نور هم رابولي. ولې په دغه اړیکو کې لکه څنګه چې مخکې صادق صاحب ویل، چین محتاط دی ځکه چې نه غواړي دغسې اقدام وکړي او افغانستان هم باید داسې ونه کړي چې بالاخره غربیانو ته او په ځانګړي ډول امریکایانو ته د دې خبرې زمینه برابره کړي چې چین سره د سیالۍ په بهانه باندې افغانستان بیا د دوی د دښمنۍ یو ډګر شي او د منځنۍ اسیا سره هم، د روسیې او د ایران سره هم او د چین سره هم د تقابل په ډګر باندې افغانستان تبدیل شي. حسن صاحب دلته بیا یو داسې سیاست چې هغه د ډېرې مداخلې بڼه ونه لري او یوازې د متقابل احترام په چوکاټ کې دننه، د متقابلو ګټو په وجود کې دننه دغسې روابط جوړ شي چې د چین ګټه په افغانستان کې وي او د افغانستان ګټه په چین او د نورو ګاونډیانو سره وي چې دا تر اوسه پورې روانه ده. چین په افغانستان کې د نفتو د رایستلو په شمال کې د نفتو د رایستلو ډېرې پروژې کړې دي، قراردادونه یې کړي دي، د مسو یانک پروژه یې بېرته د سره شروع کړې ده او نور تګ راتګ په دې بهانه باندې چې مثلا وکولی شي د چین د یوې لارې او یو کمربند پروژه یوه برخه یې له افغانستان څخه تېرېږي چې د خلیج هیوادونه د افغانستان سره تړي او دغه کار تر ټولو زیات مخکې کوم دوست دې خبرې ته اشاره وکړله چې پخوا د ورېښمو لاره د څارویو په وسیله باندې چلېدله، بیا بحر دغه شو معتبر شو، مګر اوس بیرته د وچې لارې د نړۍ تړل سره ډېر رواج شوي دي. دا په اقتصادي لحاظ هم ډېر ګټوره خبره ده او په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې هم. حسن صاحب دلته واخان نه تېرېږي، زه راځم کوم واخان لاره تر ټولو ډېره مهمه لاره ده او د چین همکاري په دې برخه کې تر ټولو زیاته ګټوره لاره هم افغانستان ته ده او هم د سیمې نورو هیوادونو. دلته د واخان مسله، هلته د تاجکستان او ایران او د افغانستان دهلیز، دا څومره بیا په عموم کې دغه نور هیوادونو ته په خپل منځ کې هم ګټه رسولی شي چې مشترکه ګټه کولی شي ورته ووایو؟ د ایران نفت تیر ټول کلونه چې ایران د غربیانو لخوا د بندیزونو سره مخ و، په ډېر احتیاط باندې یا په داسې سړی ورته وایي چې په غلا باندې یا په غیر اجازه باندې د بحر د لارې نه د هرمز د تنګي نه تېرېدل او چین ته رسېدل. اوس د هرمز تنګی د امریکایانو او د ایران د جګړې په وړاندې باندې ډېر خطرناک شوی دی او له دې کبله چین ته د ایران ارزانه نفت یوازې او یوازې د هغه لارو نه کېدی شي چې دوی ورباندې بحث کوي. همدغه د منځنۍ اسیا لار ده چې وکولی شي د افغانستان د لارې نه منځنۍ اسیا، تاجکستان او بالاخره ازبکستان او بیا وروسته چین ته لاړ شي او تر ټولو اسانه او مؤثره لارې دا ده چې د واخان لاره جوړه شي او مننه کوم دوی وکولی شي چې د خلیج د هیوادونو سره د ځمکې د لارې تړاو وکړي. دا کې د چین ډېره لویه ګټه ده. صافی صاحب ترکیې ته که راسو، د ترکیې ښه سیاست یا ښه دریځ د افغانستان په تړاو په تېرو 5 کلو کې څه و او ناسم اقدامات یې څه و چې هغه باید ترسره نه کړي؟
زه صاحب که څوک خفه نشي زه به داسې ووایم چې ترکیې ډېر یو بد سیاست د افغانستان په مقابل کې مخکې وړی دی چې هېڅ اصلا دته د یو مسلمان مملکت چې د یو مدنیت څاغه دی چې یو غریب مسلماني مملکت چې د سره دې سره تاریخي ډېرې اړیکې لري او موږ په 50 کاله په جنګو کې تمام شوي وو چې د ترکیې هم پکې لاس درلوده. ترکیې د ناټو غړی و، د دې اساکر د ناټو د ایساف سره په افغانستان کې و او په د افغانستان د روس په مقابل جنگ وخت کې د ډېر مثبت رول ترکیې نه و هغه کړی. نو ډېر یو غلط سیاست مخ کړی، نه تنها چې په هغه کې افغانستان کې په منطقه کې هم ګوري دغه د چین د غربي مناطق چې دي ته یو بل نوم بعضې کسان یادوي که نه هغه ته څه وایي، هغه ته ترکستان شرقي وایي. ولې ترکستان وایي چې یو رقم باندې ترکیه اصلا دعوا لري چې دا بعضې مناطق د ده زما دي او چین په ده باندې پیږي هغه کېږي او ترکیه ونه زور یې ورته نه لري، خپله د ناټو غلام مملکت دی هغه دی، هغه زور یې نه رسیږي خو دغه رقم سیاستونه هغه کوي. بس پای ته رسو ترکیه اوس باید د افغانستان دپاره څه وکړي چې نه دي کړي؟ لږ ذره باید خپل د انسانیت د شرافت او هغه اسلامي مدنیت چې دی ځای لري د هغه نه باید کار واخلي. افغانان ډېر په شهامته کسان دي او هر څوک چې په بد وخت کې افغانانو سره مرسته کړې ده افغانانو هېڅ وخت هغې احسان نه دی فراموش کړی. نو کولی شي ترکیه چې لږ ذره ګک هغه پخواني هغو باندې هغه ډلو ټپلو ته چې هم لا ځای ورکړی دی، هغه کسان چې د افغانستان خلکو قاتلان دي، دلته میلیونه او میلیونه کسان په افغانستان کې هم وژلي دي، هم د خاورو نه یې ګرځولي، هم د کورونو نه یې هغه کړي. دشت لیلي زموږ په یاد ده که نه، د دشت لیلي قاتلان نن چیرې ناست دي؟ همدا ترکیه کې ناست دي که نه دي؟ اوس ته خو یو اسلامي مدنیت دی، هغه ته څنګه خپل وجدان ته د هغه ورکوي چې د افغانانو بیچاره خلکو قاتلان ستا په خاوره کې ناست دي او ته هغې سره یو نه بین المللي محکمې ته ورکوي او په مقابل کې بیرته د افغانستان حکومت سره هم تا صحیح اړیکې نه دي هغه کړي. صحیح دی کله وایي چې ورور دی ما سفارت شته د قونسلګري شته ده، کله بیا وایي داسې هغه نه ده. لږ ذره باید د ده نه که د منطقوي یو قدرت دعوا کوي باید لږ ذره سم د انسانیت او اسلامي لاره باید افغانستان نه مخکې ویسي. مننه. صادق صاحب باز پای ته رسوو څه باید وسي د سیمې د افغانستان ترمنځ؟ ښه ګورې داسې ده څه چې باید شوي هغه خو وشولو. افغانستان اوس یو آزاد هیواد دی، د اسلامي امارت په لاس کې دی، یو مرکزي حکومت وجود لري، امنیت راغلی دی چې دا یو لوی نعمت دی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره. اوس باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي، کم هیواد یا کمې ډلې چې د سیمه ییزې اجماع دپاره په وړاندې یا د اقتصاد په وړاندې، د ټرانزیټ په وړاندې، د پرمختګ په وړاندې د افغانستان چې د یو وصل نقطه ده دا مختل کی، د اوضاع مختل کی، امنیت مختل کی، ترڅو چې هغه لوی پروژې چې اقتصادي پروژې دي دا په مخ لاړې شي. هغوی ته باید هم قناعت ورکړل شي. که قناعت نه ورکول کېږي افغانستان باید دونه سپورټ شي په هر لحاظ باندې، په دافع هوا په لحاظ باندې، د جټ طیارو په لحاظ باندې، د تخنیکي موضوعاتو نه اخوا ته باید ستراتیژیک موضوعاتو ته دا لوی هیوادونه راننوځي، هم چین، هم روسیه، هم هندوستان، ترڅو چې دې مشکلاتو نه هم دا سیمه خلاصه شي او په رالو دې ته چې که چېرته د ورورۍ په بنیاد باندې، د ګاونډیتوب په بنیاد باندې او د اسلامیت په بنیاد باندې کم هیواد موږ ته تر ټولو زیات رانږدې و چې هغه پاکستان و او په دې بنیادونو یې زموږ سره په مخ تللی وی، سیاست یې تللی وی، دا به اصل وی، خو دا اصل نه دي. اوس سیاست د اقتصاد سره تړلی دی، اقتصاد د امنیت سره تړلی دی. دا موضوع له تاسو مننه صادق صاحب، صافی صاحب، ډاکټر صاحب شیر حسن او درنو لیدونکو. تاسو چې اکثریت پوښتنه یې دې کوي چې باید تاوده بحثونه وګورئ او اوسنی چینل تغییر کړی په نوم د تودو بحثونو کولی سئ زموږ د یوټیوب چینل آدرس پیدا کړئ ترڅو د تودو بحثونو پروګرامونه له دې وروسته هلته تعقیب کړئ. او مننه کوم له صافي صاحب نه هم چې تاسو ته دغه آدرس وړاندې کړ. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.